اهوائی فریاد وائی ارمان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شرنگ وائی والچک وائی زندان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اهوائی فریاد وائی ارمان وائی لا الہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه درنو اوریدونکو له نفس سره مجاهده او د نفس په خلاف باندې حرکت هغه څیز دی چې انسان الله ته نږدې کوي او رابطه یې له الله سره ټینګیږي او په دې کې شک هم نشته چې په ده باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه هم کیږي یو تابعی لیکي لومړنی شی چې د مجاهدې وړ دی هغه د انسان نفس دی هغه نفس چې د انسان په دننه کې دی که په خپل نفس باندې برلاسی شوي نو پوشه چې پر نورو څیزونو به هم لاس بری شي او که د خپل نفس په وړاندې مات شوي نو د نورو څیزونو په وړاندې به هم ناتوانه شي یو بل تابعی وایي ستا نفس تر بل هر حیوان نه مهار ته اړتیا لري نو څه شی چې مهار ته ډیره زیاته اړتیا لري هغه د انسان نفس دی دا ځکه چې هغه په شهوت پسې وي آیا هغه کسان چې د خپل نفس خبرې مني او نفس چې په کومه وغواړي هغه له ځان سره بیایي آیا دغسې خلک له ځان څخه نه په تنګ کیږي یو بل تابعی وایي مؤمن له خپل نفس سره باید حساب وکړي لکه دوه شریکان چې په خپل منځ کې حساب کوي او یو بل ته وایي چې دغه خوراکي توکي دې ولې اخیستي او یا دغه سکونکي توکي دې ولې اخیستي نو انسان باید تل خپل نفس سره محاسبه وکړي او د هغه سره حساب وکړي یو بل تابعی هم د نفس په اړه وایي د انسان دښمنان درې دي دنیا شیطان او نفس نو په تقوا او پرهیزګاري له دنیا سره وجنګیږه او د شیطان په شړلو له هغو سره مبارزه وکړه او له نفس سره په مجاهدې له هغه سره مقابله وکړه یو بل تابعی فرمایي څوک چې له خپل نفس سره مجاهده ونه کړي هغه به یو خوار او اسیر بنده وي د دې خبرې دلیل د الله رب العزت دغه قول دی چې الله رب العزت په سورة فرقان کې فرمایي ارأیت من اتخذ الهه هواه آیا تا داسې څوک لیدلی دي چې د خپلې هوا او هوس عبادت وکړي او یا هغه خپل معبود کړي د قیامت په ورځ به غږ وکړی شي هر چا چې د هر شي عبادت په دنیا کې کړی په هماغو پسې دې روان شي له ځانه سره فکر وکړئ درنو اوریدونکو دا به څنګه حالت وي چې یو څوک په خپل شهوت پسې روان وي او بل څوک د خپل نفس پسې روان وي او بل څوک د هغو فاسدو څیزونو عبادت چې په دنیا کې کړی هغو پسې روان وي دا به څنګه حالت وي علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي کله چې ابن تیمه رحمه الله بندي شو نو زه د هغه پوښتنې ته بندیخانې ته او محبس ته ورغلم هغه ته مې وکتل او ومې ژړل نو ابن تیمه رحمه الله راته وویل ته زما د دې حال او ژوند له امله ژاړې ابن قیم رحمه الله فرمایي ما ورته وویل نه نو بیا یې ویل نه زویه په الله قسم چې زه نه بندي یم او نه هم اسیر زندانی هغه څوک دی چې زړه یې له خپل رب څخه منع کړی شي او اسیر هغه څوک دی چې د هوا او هوس په دام کې کیوځي زه له خپل رب څخه منع کړی شوی نه یم زما د رب مینه زما په زړه کې پرته ده او زه د هوا او هوس په دام کې کیوتی هم نه یم نو زه نه اسیر یم او نه زندانی یم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل یو ملګري ته داسې نصیحت کوي
چې له خپل نفس سره مجاهده یعنی جنگ او جګړه پیل کړه. څه چې ستا نفس غواړي ته هغه مه منه بلکې د هغه په خلاف باندې ته حرکت کوه. څوک چې غواړي د جهاد په مخه جګړې ته ولاړ شي هغه باید لومړی له خپل نفس سره مجاهده او جګړه وکړي. خو څنګه باید له خپل نفس سره جګړه وکړي؟ هغه باید له نشهیي توکو څخه ځان د فسادو منکراتو او د فجایو څخه ځان وساتي. ځکه هغه څوک چې د چرسو یا د نورو نشهیي توکو په لومه کې نښتی وي هغه نشهیي توکو او چرسو په خپل اسارت کې راوستی وي، سره له دې چې هغه د دې په تاوان باندې هم پوهیږي او په دې پوهیږي چې دغه کار غلط دی او هغه د مرګ په لومه کې اچوي، نو بیا ولې هغه دودونه غړپوي؟ عادت باید پر هغه باندې برلاسی نشي. له ځانه باید پیل کړي او له نفس سره باید جګړه وکړي. هیڅ حرام شی باید په خوله کې نږدي او باید له خپل نفس سره مبارزه وکړي او د نیکانو ملګرتیا غوره کړي. څوک چې غواړي د جهاد په مخه جګړې ته ولاړ شي سنګر ته ولاړ شي هغه باید لومړی له خپل نفس سره جګړه پیل کړي. هغه څیزونه چې د الله رب العزت د دین خلاف او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو خلاف دي هغه پرېږدي. د هغه نه دې وروسته د جهاد په مخه جګړې ته ولاړ شي او د هر څه نه مخکې د نیکانو ملګرتیا غوره کړي. الله رب العزت په سورة کهف کې فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي او واکوال د خوښي غوښتونکي وي، سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي. که زر په قهر کیږي بیا هم باید له خپل نفس سره مبارزه وکړي او د قهر او غضب مخه باید ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الشدید بالسرعه ولكن شدید الذي یملک نفسه عند الغضب. زړورتیا او ځواک په غیږ نیولو پورې اړه نه لري، دا پهلواني نه ده. شجاع او قوي سړی هغه څوک دی چې د قهر او غضب پر وخت خپل نفس کنټرول کوي. له خپله ځانه دا پوښتنه وکړه کوم سړی پر بل باندې مسلط کیږي آیا ستا نفس پر تا مسلط دی او که ته په خپل نفس باندې برلاسی او په خپل نفس باندې مسلط یې؟ نو په دې توګه هیڅ باید تو ونه وایې چې زما طبیعت همداسې دی چې په قهر کیږم. دغه راز باید ونه وایې چې د پلانې ګناه د نه کولو لپاره مې هڅه وکړه خو ونه توانېدم. ولې ستاسو مجاهده څه شوه؟ الله رب العزت په سورة عنکبوت کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم کسان چې زموږ په خاطر مجاهده کوي هغو ته به موږ خپلې لارې وروښیو. که د الله په لاره کې جهاد وکړي الله به تاسې یوازې پرې نږدي. لکه په یو حدیث شریف کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. څوک چې ماته یو لیشت رانږدې شي زه به ورته یو لاس ور وړاندې شم. نو راځئ چې خپلو نفسونو سره مجاهده وکړو او د نفسونو په خلاف باندې حرکت وکړو تر څو زموږ او ستاسو رابطې له الله سره ټینګې شي او په ده باندې وتوانیږو چې د خپل زړه ساتنه او پالنه وکړو. زه به اوس تاسې ته د الله رب العزت په لاره کې د رښتینې مجاهدې څو بیلګې وړاندې کړم. حضرت ربیعه بن کعب اسلمي رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کاوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې د اوداسه اوبه تیارولې. یوه شپه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویلي یا ربیعه سلني. ای ربیعه له مانه چې څه غواړې ویې غواړه. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ویل ای د الله رسوله لږ وخت راکړه چې فکر وکړم. حضرت ربیعه وایي بیا له ځان سره کیناستم او د دنیا او فنا په اړه مې فکر وکړ او بیا مې له ځان سره وویل زه یوازې د آخرت بریا غواړم. نو په دې توګه بیرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم او ومې له تا سره په جنت کې اوسېدل غواړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایي یا ربیعه او غیر ذلک. ای ربیعه له دې پرته بل څه نه غواړي؟ حضرت ربیعه وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې یوازې همدا غواړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
فاعني على نفسك بکثرت السجود. یعنی د خپل نفس په مقابل کې په ډیرو سجدو زما ملګرتیا وکړه. نو هر څوک چې په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا غواړي باید د الله په وړاندې ډیرې سجدې وکړي. دا ځکه چې دغه خبرې یوازې د ربیعه لپاره نه دي. نو که ته غواړې چې نفس سره مجاهده وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری په جنت کې شي، نو رب ته ډیرې سجدې کوه او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړه او تل لپاره الله ته دې لاسونه لپه کوه او د نیکو اعمالو توفیق له خپل رب نه غواړه. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغی او له هغه نه وغوښتل چې ما د قضاوت له دندې ګوښه کړه، ځکه چې د 2 کلونو په اوږدو کې هیڅوک هم ما ته د اختلاف د حل په خاطر نه دی راغلی. یعنی کوم اختلاف نشته چې زه قاضي شم او د هغو خلکو ترمنځ فیصله وکړم. هغوی په څه توګه دغې درجې ته ورسېدل؟ په داسې حال کې چې څو کاله وړاندې هغوی د اسلام هغه ګنهګاران ول چې خپلې لوڼې به یې ښکولې، همدغه خلک له خپل نفس سره د مجاهدې د لارې په هغو عزتمندو کسانو بدل شول چې 2 کالو کې کومه ستونزه هم نه پیښیږي تر څو چې د هغو ترمنځ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فیصله وکړي. نو په دې توګه درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې له خپل نفس سره مجاهده وکړئ، ځکه چې تاسې ټول مسلمانان یاست او په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوئ. جماعتونه شته، ښه او صالح ملګري ډیر دي. په دې توګه که وغواړئ کولی شئ چې صالح او نیک انسانان له ځانه جوړ کړئ. خو که په لومړي قدم کې له خپل نفس سره مجاهده وکړئ او که د نفس په خلاف باندې حرکت ونه کړئ، کله به هم د ستاسو نه نیک انسانان جوړ نشي. 2، کله چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ځایناستی وټاکه، هغه ته وویل ای عمره، لومړنی شی چې تا د هغه له پیروي څخه منع کوم هغه ستا نفس دی. خو پوښتنه دا ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خبرو ته غوږ کیښوده او که نه؟ ولې نه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ژوند تر پایه پورې دغه خبرې په خپلو غوږونو زړولې وي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مدینې له دیوال سره ناست وم، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژړا غږ مې واورید، د دیوال شاته لږ ورنږدې شوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زما له موجودیت څخه خبر نه و. د هغه خبرې مې واورېدې چې په ژړا کې به ویل عمر بن خطاب امیر المؤمنین. واه واه، تر پرونو پورې عمیر یعنی عمرګی وي او نن عمیر شوې. ای د خطاب زویه له الله وویرېږه، کنه تا ته به عذاب درکړي. دغه راز امیر المؤمنین یوه ورځ منبر ته پورته شو او وی ویل په مکه کې به مې شپني کوله او د 2 دانو خرماو په بدل کې به مې میږې مینځلې او شیدې به مې لوشلې. او له دغو خبرو وروسته بیرته له منبر څخه راښکته شو. حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویلې ای امیر المؤمنین، فکر کوم چې د خپل نفس غندنه دې کوله. عمر رضی الله تعالی عنه وویل همدغه مې غوښتل، زړه مې غوښتل چې خپل نفس په ادب کړم. نو یې هغه ته وویل چې هغه حالت دې څه په یاد ولره او دغه کار مې د خلکو د یو ټولۍ په وړاندې وکړه تر څو چې نفس مې له بلند پروازي نه راښکته شي. دا د هغوی مجاهده و د خپل نفس سره چې الله رب العزت دې مرتبې ته ورسول. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي. په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو. خود یوې دمې نه اهوای فریاد وای ارمان وای لا اله الا الله لا اله الا الله. شرنگ وای ولچک وای زندان وای لا اله الا الله لا اله الا الله. اهوای فریاد وای ارمان وای لا اله الا الله. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. 3مه بیلګه، حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ټوله شپه په لمانځه تیروي. د شپې په وروستۍ برخه کې غږ اوریدل کیږي. هغه په داسې حال کې چې خپله ږیره یې نیولې وه، ژړلې او له ځان سره ویل ای دنیا زه ولاړه شه، نورو خلکو ته فریب ورکړه، ما ته ځان مه سینګاروه، په داسې حال کې چې ما ته پریښې او تا سره مې مقاطعه کړې ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي دنیا ته وایي ستا خطر لوی او سفر دې لنډ دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ای افسوس له لږې توښې او اوږده سفر نه.
یعنی افسوس د هغو خلکو په حال چې د مرګ اوږد سفر ته لږه توښه لري. هغوی دنیا نه غوښتله، هغوی د خپل نفس سره مجاهده کوله. یو تابعي خپل ځان ته داسې خطاب کوي: ای نفسه، ته نه پادشاه یې چې په ناز او نعمت کې ژوند وکړي، او نه هم بنده یې چې لکه د نورو بندگانو په څیر الله ته نږدې شي. نو ته چیرې ای نفسه؟ نه د پادشاهانو له ډلې څخه یې چې په دنیا کې په ناز او نعمت کې ژوند وکړي، او نه هغه بنده یې چې په آخرت کې په ناز او نعمت کې واوسیږي. یعنې ته هیڅ څیز نه یې، زه به ستا په خلاف باندې حرکت کوم او کله به هم ستا نه منم. حضرت علی کرم الله وجهه په داسې حال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر کې څملاست چې عمر یې له 20 کلونو زیات نه و. هغه په همدغه سن کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ملاتړ وکړ. دا یو ډیر عجیبه کار دی. که هغه د خپل نفس اسیر وایي، هیڅ کله به یې همدا کار نه وای کړی. نو درنو اوریدونکو، ځانونه د شهوتونو له قیدونو او بند څخه خلاص کړئ، ارزښت ورکړئ تر څو الله رب العزت له تاسو څخه راضي شي. یوه ورځ د خپل شهوت په مقابل کې په کلک مخالفت کې ودرېږه. الله رب العزت به تا 2 درجې پورته کړي. که 2 ورځې، 3 ورځې، 1 میاشت او 1 کال مقاومت وکړي، الله رب العزت به تا له خپلو خاصو بندگانو څخه وبولي. څه فکر کوئ دا نیکان یا دغه واعظان او علما چې تاسو ته خبرې کوي همدغسې دنیا ته راغلي لکه څنګه چې دي، او که یو ځلې دغه مقام ته رسېدلی دي؟ نه، هغوی لومړی له خپلو نفسونو سره وجنګېدل چې الله دغه مقام ته ورسول. حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې 20 کلن و، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بستره کې پریوت. ته چې 20 کلن وې، کم داسې د میډنتوب کار دې کړی؟ کله چې حضرت علی کرم الله وجهه څخه د هغې شپې په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه په ځواب کې وویل: هغه مې د ژوند تر ټولو آرامه او هوسا شپه وه، او حال دا چې مشرکینو ګمان کړی و چې دلته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی، هغه یې وډباوه او ویې ټکوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه یې پرې پوښتنه کوله. اما حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې هغه مې د ژوند تر ټولو آرامه او هوسا شپه وه. خو ولې؟ ځکه چې هغه په هماغه کم عمر کې تکړه او میړنی و. هغه خویندې یا هغه ښځې چې وایي نشي کولی د ګناهونو په وړاندې ودرېږي او مقاومت وکړي، او یا هغه ښځې چې وایي د خاوندانو د ظلم او زور په خاطر نشي کولی چې عبادت وکړي، هغوی باید د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسما ور یاده کړي. هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت کې 15 کیلومتره لار وهله او هغوی ته به یې ډوډۍ ورکړله. په داسې حال کې چې 23 کلنه وه او د 7 میاشتو حامله هم وه. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، هغه لومړنۍ میرمن وه چې اولاد یې وشو. کومو کسانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هجرت کې مرسته وکړه، هغوی ټول د لږ عمر ځوانان ول. خو افسوس د نن ورځې ځوانانو، تاسې چیرې یاست؟ د نفس په وړاندې ستاسو مقاومت کوم دی؟ آیا ستاسو ټول مقاومت د ښو خوړو، د ښه تفریح او په ښه سندره کې خلاصه کیږي؟ آیا په دنیا کې یوازې همدغه وسایل درته ارزښت لري او نور څه ارزښت نه لري؟ الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. ځوانانو ته وایم، له ژوند څخه ستاسو مقصد څه دی؟ څه غواړئ؟ خپل هدف وټاکئ. زما ورونو، تاسو څه غواړئ؟ آیا تاسې الله غواړئ؟ الله ته د رسېدو لار په بشپړه توګه واضحه او څرګنده ده. تاسې اوږدمهاله کورسونو ته اړتیا نه لرئ، تاسې یوازې یوې اشارې ته اړتیا لرئ چې د الله په لاره روان شئ، خو خپل هدف او مقصد باید وټاکئ. که نه پوهیږئ چې څه غواړئ، نو په دنیا کې به لالهانده شئ، او بیا به هم په داسې حالت کې مړه شئ چې نه پوهیږئ څه غواړئ. که خپل هدف ونه ټاکئ، نو د قیامت په ورځ به داسې راپاڅېږئ چې نه به پوهیږئ چې چیرته ودرېږئ او چیرته روان یئ. خپل هدف وټاکئ، که نه دومره سرګرداني به مو په وړاندې راوټوکېږي. او د یو مسلمان هدف څه دی؟ نفس سره مجاهده او الله رب العزت ته نږدې کېدل. محمد قسطنطنیه یا استنبول څنګه فتح کړ؟ ځکه هغه د یو صحابي له خولې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 2 احادیث واورېدل. یو حدیث یې دا واورېده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې قسطنطنیه به زر فتح شي یا روم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل مدینه هرقل اولا، یعنی د هرقل ښار به لومړی فتح شي چې روم دی، بیا به د هغه نه وروسته استنبول فتح شي. دویم حدیث یې دا واورېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
لتفتحن القسطنطنیه فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلك الجیش. قسطنطنیه به فتح شي، د هغو امیر څه ښه امیر دی او د هغو لښکر څه ښه لښکر دی. په اړه یې ښه فکر وکړئ درنو اوریدونکو. دغه ځوان یاد حدیث په یو درس کې ولوست. هغه د قرآن کریم یادولو ته ملا وتړله، له ګناو یې مخ واړوه، علم او زده کړې ترلاسه کړي او د اسلام په خاطر ژوند وکړه چې بالاخره دغه لوی ښار د هغه په لاس باندې فتح شو او هغه د ډیرو ښو امیرانو په کتار کې ودرید. لومړی ګام له نفس سره جهاد کول دي. نفس ته ووایئ نه هیڅکله به دروغ ونه وایم، هیڅکله به غیبت ونه کړم او له خپلې مور او پلار سره به نیکي کوم. په دویم قدم کې یو ګام له خپل نفس څخه لرې شه، نو هر څه چې وغواړي هغه به ترلاسه کړي. ابن قیم وایي ای بې ارادې انسانه، د الله رب العزت په لاره کې نوح علیه السلام زوړ شه، یحیی ذبح شو حلال شو، زکریا اره شو، ابراهیم په اور کې واچول شو او محمد رسول الله شکنجه شو. په داسې حال کې چې ته ساده او آسانه اسلام غواړي، داسې چې ستا په پښو کې در ولیږي. نو ای ورونو په خپل ژوند کې خپل هدف وټاکئ. که هدف معلوم شو نو هوسا به شئ، همدغه راز جدي اوسیږئ او له خپل نفس سره مبارزه وکړئ. الله ته به نږدې شئ او په دې باندې به تاسو وکړه شئ چې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهوای فریاد وای ارمان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ماس په زولانو کې په ذکرونو دي زلمي زمریان، ماس په زولانو کې په ذکرونو دي زلمي زمریان. هی شام وای سحر وای هر آن وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شام وای سحر وای هر آن وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شرنگ وای ولچک وای زندان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهوای فریاد وای ارمان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هر یو وکړي کوي خالق وي دستا پناه، هر یو وکړي کوي خالق وي دستا پناه. هی درد وای پر هر وای جانان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. درد وای پر هر وای جانان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شرنگ وای ولچک وای زندان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهوای فریاد وای ارمان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ستا یادونه رب مشغوله وي او پایږي پرې، ستا یادونه رب مشغوله وي او پایږي پرې. روح وای غذا وای ایمان وای، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
غذا وائی ایمان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شرنگ وائی والچک وائی زندان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ احوائی فریاد وائی ارمان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کور کی داسر لالی دستار دنم یادو نوی کور کی داسر لالی دستار دنم یادو نوی ہو مروائی او پلاروائی بچیان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مروائی او پلاروائی بچیان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شرنگ وائی والچک وائی زندان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ احوائی فریاد وائی ارمان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شپاوی درازونو تسلسل وزیدہ سپلور شپاوی درازونو تسلسل وزیدہ سپلور عشق وائی قاصد وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عشق وائی قاصد وائی اسمان وائی لا الہ الا اللہ لا